دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. دوستانو د یوټیوب چینل جوړولو دوهمه ویډیو ته ښه راغلاست. دا چې تاسو ته مو تېره ویډیو کې د یوټیوب چینل بعضې برخې په ویډیو کې ښودلې وې، دا چې د ویډیو ډېره مهمه برخه پاتې ده، دوهمه برخه یې ده. انشاءالله په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یوټیوب چینل مکمل سیټینګ ترسره کوم چې څنګه موږ او تاسې خپل یوټیوب چینل پیسو لپاره برابرولی شو. نو دا چې دوستانو که تېره ویډیو مو نه وي کتلې، همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته، لومړی هغه ویډیو وګورئ تر څو هغه سیټینګ چې تاسو نه وي ترسره کړی همدغه سیټینګ تاسو تر هغې نشئ کولی. نو دوستانو لومړی هغه ویډیو وګورئ، ډېره اسانه طریقه ده. لومړی به تاسو په یوټیوب اپلیکیشن کې یوټیوب چینل جوړوئ او له هغې وروسته کومه مهمه طریقه چې ده هغه به انشاءالله موږ او تاسې همدې ویډیو کې کروم براوزر کې ترسره کوو. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو، خو دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازم یو لایک درسره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. ښه دوستانو زه دا د کروم براوزر راخلاصوم. دا د تاسو ته پورته لیدل کېږي. زه به کروم براوزر راخلاص کړم او تاسو ته به دغه طریقه وښیم. دوستانو دلته تاسو په سرچ بار کې ولیکئ youtube.studio.com یا دوستانو تاسو کولی شئ له همدې ځایه تاسو ورشئ، د پورته غشئ تاسو ته ښکاري همدې ځایه. دوستانو دلته به تاسو یوټیوب انتخاب کړئ. دوستانو دلته چې هر کله تاسو یوټیوب انتخاب کړ تاسو ته دغه صفحه راځي. دوستانو دغه صفحه چې هر کله تاسو ته راغله، دوستانو تاسو به دغه له دې ځایه ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. دې 3 ډاټس باندې به ورته کلیک واخلئ او لاندې تاسو ته لیکلی دی ډیسکټاپ سیټ، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دې نه مو ملګرو چې هر کله کلیک واخیسته، دلته تاسو ته خپل مربوطه ایمیل راخلاصیږي. دا دی دوستانو زموږ لوډینګ چې دی دا راخلاصیږي. ښه دوستانو دا دی موږ ته دغه صفحه راخلاصه شوه. دوستانو تاسو چې هر کله له دې ځایه ډیسکټاپ موډ ته خپل موبایل تبدیل کړئ، په دې ځای کې په موبایل باندې زیات لوډ راځي، نو تاسو به له ډېر حوصلې څخه کار اخلئ، ځکه چې تاسو ته هر ډول معلومات په یوه صفحه کې ښکاره کېږي. نو دوستانو تاسو به یوټیوب چینل د جوړولو لپاره حتما خپل موبایل ډیسکټاپ موډ ته یا ډیسکټاپ سیټ ته چینج کوئ. نو دوستانو له هغې وروسته به دغه صفحه تاسو په 2 ګوتو باندې ونیسئ او داسې به یې ځان ته رزوم کړئ. دوستانو تاسو چې هر کله د پورته تاسو ته زموږ د چینل لوګو ښکاري، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته، دلته به له سویچ اکاونټ څخه تاسو هغه ایمیل هغه اکاونټ به ورته لاګین کړئ چې تاسو یوټیوب چینل په یوټیوب اپلیکیشن کې په تېره ویډیو کې هم هغه طریقه تاسو ته وښودله. ویډیو په سټارټ کې مې هم وویل چې کوم چینل مو په یوټیوب اپلیکیشن کې جوړ کړی وي هغه به دلته لاګین کړئ. نو دوستانو کروم براوزر کې چې کومه طریقه ده د هغې لپاره به تاسو په ویو یور چینل همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او تاسو به کروم براوزر کې یوټیوب راخلاص کړئ. دا د دوستانو زموږ چینل چې دی دا په کروم براوزر کې راخلاصیږي. د هغې وروسته به دوستانو تاسو په کسټمایزډ چینل همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو ته بله صفحه راځي. نو دوستانو تاسو په دې ډول سره کولی شئ چې خپل ایمیل ورته لاګین کړئ. نو دوستانو زه صبر کوم چې موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. ښه دوستانو دا دی موږ ته دغه صفحه راخلاصه شوه. دلته به تاسو په دوستانو په کنټینیو اپشن ورته کلیک واخلئ او دغه برخه به تاسو کنټینیو کړئ. دوستانو له هغې وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته تاسو ته یوه برخه ښکاري. ښه دوستانو تاسو ته لاندې سیټینګ اپشن راځي، په همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري، دا به زه لږ رزوم کړمه. دا د دوستانو تاسو ته لاندې سیټینګ اپشن ښکاري، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. زه دا د ما کلیک ورباندې وکړ او دلته به تاسو ته دوستانو همدغه صفحه راښکاره شي. دلته به ملګرو تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ. زه دا د چینل باندې مې کلیک وکړه. دوستانو دلته به تاسو هیواد ورته انتخاب کړئ. زه مثلا دلته یونایټډ سټیټ انتخابوم او د غشي باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو هیواد انتخاب کړئ. دوستانو زه هیواد انتخابوم. دا چې ډیسکټاپ موډ کې په موبایل باندې زیات لوډ رامنځته کړي، نو تاسو به له ډېرې حوصلې څخه دوستانو کار اخلئ. زه به دلته یونایټډ سټیټ انتخاب کړم او له هغې وروسته به دغه صفحه دا د دوستانو ما یونایټډ سټیټ پیدا کړ او دغه صفحه به څنګه شي، دلته به دغه کنټري به هم انتخاب شي. دوستانو لاندې کیورډز برخه راځي، همدې باندې کلیک کوم. دوستانو دلته به تاسو د خپل چینل په باره کې چې کوم معلومات دي هغه به ولیکئ. مثلا زه ورته لیکمه هلال آفیشل په کوچنۍ او غټو تورو به ورسره لیکئ. دوستانو دا به زه ولیکم هلال آفیشل. دوستانو دا به هم ولیکئ او
دلته به دوستانو تاسو یوه بل هم ولیکئ. مثلا زه ورته لیکمه چې هلال اپیشل. همدا به دوستانو تاسو په کوچنۍ او غټو دواړو توري لیکئ. ښه دوستانو تاسو به دغه کیورډونه چې دي په همدې ډول به تاسو ولیکئ. دوستانو دا مو چې هر کله ولیکل له دې ځای تاسو هم یو سکرین شاټ اخیستلی شئ، ځکه چې دغه په راتلونکي کې تاسو ته ډېر مهم دي. نو دوستانو له هغې وروسته دغه برخه چې ده دغه کلوز کوو. داسې کوو بخښئ، دغه به تاسو سیو کړئ او دغه معلومات چې دي دا به تاسو سیو شي. ښه دوستانو له هغې وروسته بیا لاندې سیټینګ باندې کلیک کوو. دې باندې مو چې دوستانو هر کله کلیک واخیسته، دلته به تاسو بیا هم چینل ته راشئ، په چینل باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو دلته تاسو ته ایډوانس سیټینګ برخه راځي، همدغه به تاسو دوستانو په خپل حالت پرېږدئ. هر کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ له دې برخې څخه یو ځل تاسو لیدنه وکړئ. ښه دوستانو له هغې وروسته تاسو ته په همدې چینل برخه کې فیوچر الیجیبیلیټي همدغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دغه اپشنو کې درې مهم اپشن دي. د لومړی دوستانو په خپله انیبل شوی وي، او د دوهم چې دی دوستانو دلته تاسو ته لیکلي دي ویډیو اور 15 منټ کسټم تمبنیلز اینډ لیوز سټریمینګ. دوستانو دلته به تاسو خپل نمبر ویریفیکیشن ترسره کولی شئ، او تاسو ته بیا یوټیوب د 15 دقیقو څخه غټه ویډیو یا 15 دقیقو پورې ویډیو اجازه درکوي. نو دوستانو زه به په دوهم اپشن الیجیبل باندې کلیک وکړم او زه به دلته خپل نمبر ورکړم. دا د دوستانو ما کلیک ورباندې وکړ او دغه زه به خپل نمبر ورکړم تر څو په اسانۍ سره زموږ نمبر ویریفیکیشن ترسره شي. دلته دوستانو تاسو ته لیکلی دی ویریفای فون نمبر، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک واخلئ او تاسو به دغه صفحې ته بوځئ. ښه دوستانو دا دی موږ ته همدغه صفحه راغله، او دلته به دوستانو تاسو په د لومړي ځای کې افغانستان انتخاب کړئ. په دې ځای کې افغانستان شته د ای په برخه کې، او دغه به زه داسې لومړی افغانستان دلته شتون لري. اوس به دوستانو زه لاندې ځای کې د موبایل نمبر ورکړم، او زه به نمبر ورکړم دوستانو، همدغه نمبر به ورکړم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. ښه دوستانو دا دی ما نمبر ورکړل، له هغې وروسته په نیکسټ بټن ورته کلیک اخلم او موږ ته به یو ویریفیکیشن کوډ راځي. دوستانو دا دی د خوشبختانه دغه نمبر چې دی زموږ غلط دی، زه به یو بل نمبر دوستانو دا دی ما بل نمبر ورکړل، له هغې وروسته په نیکسټ بټن ورته کلیک اخلم او زموږ کوډ به راځي. دا دی دوستانو زموږ ویریفیکیشن کوډ چې دی به هغه راشي. دا دی دوستانو نیکسټ بټن ما ورته کلیک واخیسته او زموږ کوډ به راځي. ښه دوستانو که دلته تاسو کوډ نه راته، نو تاسو دلته کولی شئ کال می ویت ان اټومیټډ وایس میسیج. دلته تاسو ته میسیج هم راځي، زه په دې باندې کلیک وکړم چې آیا زموږ ته میسیج بیا هم راځي او که نه. دلته دوستانو بیا هم نه راځي، خوشبختانه چې زموږ نمبر کې څه مشکل دي. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ دغه اپشن چې دی زموږ موبایل یې نه اخلي، زموږ یوټیوب چینل. نو تاسو کوشش وکړئ دلته زه دوستانو یو ځل هڅه کوم چې یو بل هېواد ورته انتخاب کړم، خو هغه تاسو په خپله سره هغه طریقه ترسره کړئ. هغه نمبر ویریفیکیشن چې دی وروسته تاسو بیا هم کولی شئ، خو دلته چې کومه طریقه وه هغه مهمه وه، خو دا چې خوشبختانه چې دغه موږ ته یوټیوب اجازه نه راکوي، نو دغه اپشن پر ځای پرېږدئ. انشاءالله دغه کې به وروسته تاسو ته معلومات درکوم. ښه دوستانو دا ده چې خوشبختانه موږ د نمبر ویریفیکیشن ترسره نه کړو، خو دا تاسو وروسته بیا هم کولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده، کروم برزر کې یوازې ولیکئ یوټیوب ویریفیکیشن فون نمبر، دلته بیا تاسو دا وروسته کولی شئ. نو دوستانو دغه دریم اپشن چې دی ایډوانس فیوچرز، همدې کې به دوستانو دغه تاسو ته یوه میاشت وروسته په خپله باندې آن کېږي، او تاسو ته یوټیوب بیا په خپله باندې که تاسو پکې فعالیت شروع کړئ په یوټیوب کې، تاسو ته خپله دغه برخه انیبل کېږي. نو دوستانو دغه دوهم اپشن چې دی دغه د موبایل ویریفیکیشن، موبایل نمبر ویریفیکیشن، همدغه دوستانو تاسو دغه برخه بیا هم هڅه وکړئ، شاید تاسو ته دغه نمبر تاسو واخلئ، خو دا چې ما دغه نمبر څو یوټیوبونو ته شامل کړی دی یا څو یوټیوبونو کې زموږ دغه موبایل شمېره داخله ده، کیدای شي همدغه خبره وي. نو تاسو هم کوشش وکړئ دغه نمبر تاسو ورته ایډ کولی شئ. نو دوستانو زه به له دغه صفحه کلوز کړم او بل سیټینګ به تاسو ته تر هغې وښیم. دوستانو زه به تاسو ته یو بل سیټینګ تر هغې وښیم. ښه دوستانو له هغې وروسته بیا هم په سیټینګ اپشن ورته کلیک اخلم او موږ به بل سیټینګ ترسره کړو. دوستانو دلته د ژبه مهمه برخه موږ ته اوس مهم سیټینګ چې دی هم دلته دی. دوستانو اپلوډ ډیفالټس، همدې نه به ورته کلیک واخلئ او تاسو ته به دغه صفحه راشي. دوستانو دې کې دوستانو داسې خاص څه نشته، خو تاسو دلته د خپل یوټیوب چینل هیشټیګ هم لګولی شئ. دلته پابلیک دی، دا هم صحیح دی، پابلیک په خپله پابلیک انتخاب کړئ، هیشټیګ یا
ټګینه هم ورته لګولی شئ. نو دوستانو له هغې وروسته مهم چینل چې دی مهم سیټینګ چې دی اډوانس سیټینګ همدې اپشن به ورته کلیک واخلئ. دوستانو تاسو یوټیوب لیسنس همدغه اپشن به تاسو په همدې ځای باندې پرېږدئ او کټګوریز به دلته تاسو انتخاب کړئ. تاسو په کومه برخه کې معلومات اپلوډ کوئ، مثلا تعلیمي برخه ایجوکیشن برخه وي. نو دوستانو زه به دلته ټیکنیکل برخه انتخاب کړم تر څو اکثره زموږ ویډیوګانې چې دي په ټیکنیکل برخه کې وي. دغه برخه به زه انتخاب کړم. دوستانو د ساینس ټکنالوژي برخه به زه ورته انتخاب کړم او زموږ معلومات چې دي ټکنالوژي برخه کې دي. نو دوستانو دلته به تاسو لانګویج اینډ کیپشن سرټیفیکیشن دوستانو تاسو په ویډیو لانګویج کې تاسو ورته هغه ژبه انتخاب کړئ په کومه ژبه کې چې تاسو نشرات ترسره کوئ. نو دوستانو دلته تاسو انګلیسي ورته انتخابولی شئ، په بله ژبه هم انتخابولی شئ، خو زه به دلته سیمپل پښتو انتخاب کړم ځکه چې زموږ نشرات چې دي په پښتو ژبه دي. نو دوستانو دلته پښتو تاسو په پی توري کې وګورئ او تاسو ته به پښتو په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو دوستانو دغه صفحه به تاسو لاندې ډاون کړئ او دلته به تاسو پښتو انتخاب کړئ. دا د دوستانو پښتو پکې شته او دغه به تاسو انتخاب کړئ. دوستانو دلته لاندې ټایټل اینډ ډسکرپشن لانګویج دلته به هم دوستانو تاسو پښتو انتخابولی شئ، انګلیسي هره ژبه چې وي دوستانو تاسو ورته انتخابولی شئ. نو دوستانو دلته به هم زه یوه پښتو ژبه انتخاب کړم تر څو زموږ نشرات او دا هر څه په پښتو ژبه وي ځکه چې زموږ کنسپټ هم په پښتو ژبه دی. وبخئ دوستانو. نو دوستانو دا دی زه به پښتو ژبه انتخاب کړم او دغه به کلیک کړم. دوستانو له هغې وروسته تاسو ته کیپشن سرټیفیکیشن راځي، دا به نان کړئ او لاندې کمنټس برخه راځي، دا به دوستانو تاسو ورته اپ کړئ یا ان کړئ تر څو ستاسو په ویډیوګانو باندې خلک کمنټونه وکړي. نو دوستانو دغه برخه چې هر کله تکمیل کړئ لاندې تاسو ته سیو اپشن راځي، همدې نه ورته کلیک واخلئ او تاسو معلومات به سیو شي. دا د دوستانو ما په همدې باندې کلیک وکړه او زموږ معلومات چې دي هغه سیو کیږي. نو دوستانو اوس دلته پورته تاسو ته زموږ چینل مکمل سیټینګ پورته تاسو ته ښکاري چې اډ لانګویج او همداشانته بیکګراوند بیناري لوګو یې هر څه ما ورته اپلوډ کړي دي. خوشبختانه چې لوګو پاتې ده هغه به له اپلوډ څخه ورته اپلوډ کړم او دلته به یې لو کړم، اجازه به ورته ورکړم او زه به یو عکس راواخلم. دلته به بروزر باندې کلیک وکړم دوستانو او دلته به د 3 ډاټس باندې کلیک وکړم او لاندې به ګالري انتخاب کړم تر څو زه د خپل چینل لوګو انتخاب کړم. ښه دوستانو دا دی زه به لاندې راشم او دلته به لوګو انتخاب کړم تر څو زموږ یوټیوب چینل لوګو هم ورسره ایډ شي. دا دی دوستانو له هغې وروسته به زه په د یو لوګو به ورته اډ کړم همدې ځایه. دا دی دوستانو زه همدغه لوګو ایډ کوم تر څو زموږ چینل له هر ویډیو سره خپله لوګو راشي. دا دی دوستانو له هغې وروسته په سیو اپشن ورته کلیک واخلئ او تاسو لوګو بیا په ډن اپشن ورته کلیک واخلئ او تاسو لوګو به سیو شي. دا د دوستانو زموږ لوګو چې د هغه سیو شوه. دوستانو تاسو لاندې دې ځای څخه بینر هم چینج کولی شئ او دوستانو لاندې ویډیو واټرمارک نه تاسو ورته کلیک واخلئ او تاسو هر ویډیو سره به ورته ستاسو چینل لوګو راځي. نو دوستانو زه به په اپلوډ باندې ورته کلیک واخلم او بروزر څخه به یو عکس راواخلم یا خپله لوګو به راواخلم تر څو زموږ د هر ویډیو سره په یوټیوب کې زموږ د یوټیوب چینل لوګو ښکاره شي. که دا تاسو ونه کړئ نو تاسو یوټیوب ویډیوګانو کې به ستاسو د یوټیوب چینل لوګو نه وي. نو دوستانو دا به هم ورته اپلوډ کړئ په ډن اپشن به ورته کلیک واخلئ او دغه لوګو به هم ستاسو اپلوډ شي. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو ته دلته زموږ چینل نوم هم ښکاري، زموږ چینل لینک هم ښکاري او ډسکرپشن هم ښکاري، اډ لانګویج هم تاسو ته ښکاري. دوستانو دلته تاسو ته لیکلي اډ لینک همدې دوستانو تاسو به کلیک واخلئ او دلته به تاسو د خپل سوشل میډیا لینکونه لیکئ، لکه مثلا تاسو فیسبوک هم لرئ، انسټاګرام هم لرئ، ټیک ټاک هم لرئ، هر ډول چې وي څومره لینکونه چې لرئ هغه به تاسو دلته ورته ولیکئ. زه دوستانو ورته لیکم فیسبوک به دوستانو دا د ما ولیکه او دلته به تاسو په څنګ کې لینک URL به یې راواخلئ. دوستانو زه لینک رااخلم تر هغې ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو دا د ما د خپل سوشل میډیا لینکونه چې دي هغه مو ورته ایډ کړل. دوستانو دا مو چې هر کله ایډ کړل له هغې وروسته به تاسو هم دلته راشئ. دوستانو زه د ډالر اپشن باندې یو ځل تاسو ته کلیک کوم، دلته تاسو ته ښکاري، دلته به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو تاسو ته به بله صفحه راځي او تاسو چینل چې دی په بشپړه توګه باندې جوړیږي. دوستانو دا دی زموږ چینل چې دی هغه جوړ شه. نو دوستانو له هغې وروسته به تاسو یوټیوب کې هم خپل اکاونټ چیک کړئ چې تاسو ته
یوټیوب چینل په کومه باڼه نورو ملګرو ته ښودل کېږي. زه به دوستانو یو چینل سرچ کړم، د همدا چینل هغه وروسته به دغه برخه تاسو ته وښیم. ښه دوستانو دا د زموږ چینل جوړ شه، په مکمله توګه باندې جوړ شه. اوس دوستانو له همدې ځایه تاسو کولی شئ تاسو خپل چینل ویډیوګانې بیا هم کتلی شئ، او دلته بیا دوستانو تاسو د خپل چینل مربوطه معلومات هم کتلی شئ چې تاسو په کوم کال باندې جوړ کړه، په کومه نیټه هم باندې جوړ کړه. تاسو ته به خپل یوټیوب چینل په دا ډول سره خلکو ته ښودل کېږي. نو دوستانو دا چې یوټیوب چینل خو جوړ شه، له هغې وروسته مهمه طریقه چې ده هغه د یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کول دي. دوستانو تاسو به په ګوګل پلی سټور کې ولیکئ. زه به همدغه یوټیوب سټوډیو لینک زموږ ټلګرام چینل کې در سره واچوم، او هغې ځای به یې تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دوستانو زه بلته ولیکم یوټیوب سټوډیو. دوستانو دا به زه سرچ کړم او دغه به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دا دی دوستانو همدغه به ډاونلوډ کړئ. ښه دوستانو دا دی زموږ چینل چې څه په یوټیوب سټوډیو کې هم لاګین شم. دوستانو اوس تاسو کولی شئ دلته واچ ټایم وګورئ، ویوز هم وګورئ، او لاندې ځای کې تاسو ډالر تاسو ته چې هر کله چینل مونیټایز کوئ له هغې وروسته به تاسو ته دلته ډالر هم شو کېږي. دوستانو تاسو ته اپډیټ هم راځي، 2 سیټاپونه راځي دلته د ویریفیکیشن په برخه کې بیا. نو دوستانو دغه انشاءالله دغه معلومات به وروسته تاسو سره شیر کوم. نو دوستانو دا خو د یوټیوب چینل جوړولو طریقه وه چې څنګه موږ او تاسو یوټیوب چینل جوړولی شو. نو دوستانو اوس د یوټیوب چینل مخکې تاګ چې دی هغه سخت دی، چې څنګه به موږ او تاسو چینل مخکې وړو، څنګه به سبسکرایبر زیاتوو، څنګه به واچ ټایم زیاتوو. دا چې دلته تاسو ته ښکاري واچ ټایم چې دی زموږ 0 دی او سبسکرایبر هم 0 دی، پورته تاسو ته لیدل کېږي. نو دوستانو دغه سبسکرایبر او واچ ټایم زیاتولو طریقه به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب زیاتولی شو او څنګه یې واچ ټایم زیاتولی شو. نو دوستانو دا چې یوټیوب چینل لپاره لوګو څنګه جوړېږي، تمبنیل څنګه جوړېږي، دغه د یوټیوب ویډیوګانو لپاره مهم مسایل دي چې دغه تاسو باید حتما زده کړئ. نو دغه ویډیوګانو کې به انشاءالله تاسو لپاره راتلونکي کې بحث کېږي. نو دوستانو که یوټیوب چینل مو جوړ کړی وي نو حتما موږ ته کمنټ وکړه همدې ویډیو ته، تر څو موږ هم خوشحال شو، تر څو زموږ له ویډیوګانو څخه هم کتونکو څه نه څه ګټه اخیستې ده. او دوستانو په وروستیو کې بیا هم یادونه کوم چې که همدې په اړه څه مشکل لرئ، کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ موږ ته ټلګرام چینل کې کمنټ او میسیج وکړئ. او ټلګرام چینل لینک همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته، سمپل کولی شئ زموږ ټلګرام چینل کې برخه واخلئ او یوټیوب اړوند نور معلوماتي پوښتنې له موږ سره مطرح کولی شئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک در سره ورکړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو په وروستیو کې بیا هم یوه یادونه کوم چې که ویډیو مو خوښه شوي لازمي په وروستیو کې ویډیو ته یو خوندور کمنټ وکړئ، تر څو موږ هم خوشحال شو، تر څو زموږ له معلوماتو څخه لیدونکي څه نه څه ګټه واخلي. نو دوستانو دغه ویډیو تر بلې ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چېرته چې یاست خدای پامان.